مریم نبی هغه ملزم دی تاسو ګورئ قدرمن دا څه دي دا کوم شایلا شایلا سیب خپل پیژنګلو را سره کوم دي څه دي ها دا تاسو کوم حتی دا مرچ کول دا حساب لګو کوي ټول ملګری ته ولاړ دي وبېدا ته څه وکړه تا خو ډېر جړاګانې کولې په سوشل میډیا باندې چې ما لور سره ظلم شوی دی ظلم تا کړو کو چا کړی دی د خپل مطالبه کړی و دا وای چوک کې پانسي کړی شي دا ریسیا دي کنه پولیس سره راوستي دا لورستا و خبر لګو تاسو لا ولې هلکه عبید الله عبید الله نوم ورته ووایه خیر دی ستاسو نوم دی عبید الله دا قصه راته لیکو بس یې شاټ الفاظو کې دا ووایه تا کړی دی که نه دی دی کړی مې او دا یې ولیکو نه نور نه شوی وکړي دا دبونه خو نه وي او دا ورېکټینګ دی ولیکو دومره جړاګانې ولې وېږي پښتو کې وتا وي ورېټینګ باندې ها پښتو کې دا ډرامه باندې صبر کوله ټول چا فزه دی جوړول ظالما ټول د پولیس د زور خو نه ده خبرې خو نه کې مجبور کړي خو پولیس نه یریګم میډیا ټول ولاړه پولیس نه یریګا ها دا یری دا خبرې خو نه کې نه پولیس تا دا ټیم کې وړو پوګیدو دا دورم ظلم دی ولې کو اخیری ځای کې بیا پاتې شو دا ټیم کې وړو درد سوي چې نه لالو تاوی د سټې بل له شان ځای پاتې ها ځان موجود او تا خو خپل ها خپل باندې پاتې ها ځان تاوی وځي دا تمانچه ولې پوښوا ها دا تاسو لري ولا ماشوم ما خامخ او دا لکړې د کم ده کې و یار دا خو راته لګو وای کنه تاسو دومره ځلنه خوګې د ظالما په بل څه باندې وجلې ولا لون دی ولې د خدای مسلمانه خبرې کوم کنه یار بل څه باندې نمړه کې د جلال ولدي او بیا د اختر دره دوه د اختر ورځ دي څنګه دغه کوله د اختر ورځ دی ولې خو کړه دغه د اختر ورځ وا خلکو چې د قرباني ساروي چې دین حلال او تا چې دین دا کو ها دا کړه دی ولادنه مخکې ټول خبرې وکړي چې مطابق دا سالم چې اوس هغه ونی ولې شي دا ممکن دی قدرمنو دا چې ولا بچي دا ولا کړی دا مخامخ تاسو ښکاری دا مخامخ پولیس حراست کې او نو چې قاتل د ځکه سره ګرفتار شو قاتل پولیس ټریس کړی دا ګرفتار ډېر ملګری دا وایي چې لکه دا مخ ولا کولو کې کنه نو خیر دا خو مونږ بیا ډي پی او صاحب ته وایي چې دا شکل خو خیر مخکې نم لیدل شوی دی خو چوست د آیا چې دینو ملګری یو تبوس نه کومه تا دوست ملامتیا شته او کو نشته ته خفای او خو نه دا را دوه بس اخري پوښتنه ده ملامتیا دشته نه کوي ها خپېمانتیا یا ملامت ځان چې قصوروار غني او خو نه غني نه تا خدا سے روزن ویلې دا سے روزن ویلې ظالمه انتخابي ظالم انسان زناور بدنخي والله بس خدا خیر موږ عدالت ته مجبورو ځکه چې د دې وخت ملزم دی قدرمنو کتونکو مجرم نه دی او د سره موږ څنګه نشو کولای خلانګې د خپل چي دینو پیو شه د تنظیم کې تاسو
بالکل قدرمنو کتونکو دا هغه هغه ظالم دی هغه ځناور دی چې کوم د اختر په دویم ورځ باندې خپل سلور کلنه ماشومه لور چې دی نو د ډېر بې رحمۍ سره ډېر بې دردۍ سره چې دی نو د حلاله کړې ده او حالانکه موږ تاسو مخکې ویلو چې په دغه ورځ باندې خلکو د غټ اختر دپاره چې دی نو څاروي حلالول او قرباني کول او ده چې دی نو د خپل لور قرباني ورکړې ده ملزم دی خیر موږ خو به ورسره بیا وروسته هم دغه خبرې اترې کوو او ډي پي او صاحب د طرف نه چې دی نو دغه اجازه ده چې مخ ورته ومخایې حالانکه ډېر ملګري کمنټس کوي چې دا مخ وله وښایئ د دغه ځناور خو په هر حال خبرې اترې به ورسره کوو چې دې دغو کې خو نه کوي خبرې بالکل نه کوي شاید دغه راکړي هغه ول یو چې بیا مونږ ته چاوي چې نه دا خو مونږ د کلی چاوي چیرې دا خو مونږ د سره چې دی نو په دې ټیم باندې په دې لار پتلو لیدلې ده نو هغه حساب سره بیا چې دی د غم په درې مرض باندې مونږ چې کوم دی خو دا نه کوي چې د چاپا خو په طریقه دی مونږ راوستو چې سره دا د ماشومې پلار عبید کم چې زمونږ بیا وروسته مین ملزم شو هغه هم راوسته هغه هم چې انټاروګیټ کړه هغه دا ټوله خبره ومنله چې او یاره د هر څه ما کړي دي نو تفتیش نن موږ ملزم اف آی آر خو د طرفه درج شو اف آی آر خو د طرفه درج شو خو لکه مطلب دا چې دوی چې اول دا و چې زما لور چې کوم د مسپلش شوی دا بیا مطلب دا ډیډ باډي میلاو شو هغه کې بچا داویداری مونږ کړو چې زما چا سره دښمنی نشته ده او میډیکل راپورټ هم چې راغی نو پاغي کې دا خبره و چې لکه د ماشومې سره د باندې تشدد نه دي شوی د باندې مطلب دا د سره وغیرہ نه دي شوی اټمپټ هم نه دي شوی نو بیا چې کوم دی تفتیش موږ په هغه حساب سره چې کوم نه موږ چلو چې مطلب دا ماشومه دوره په امن سره په طریقه د کور ته دا جوړېږي نه دی وایي یقیني خبره ده چې د فیملی ممبر دی یا داسې دی چې فیملی سره نږدې تعلق دی هغه حساب سره موږ خپل تفتیش وکړو تعالی کامیاب سر د دې په شا باندې وجه وجه چونکې موږ خو د تفتیش په ابتدایي مرحله کې موږ ته نن 3 دن کسټډي ملو شو خو د خپل انیشل بیان کې دا وایي چې را زما چې کوم دی د کوړمبای رازنه چې کله ما واده شو نو هغه وخت کې زما په خپل وایف باندې شک پیدا شو بیا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زما د کوړمبای بچای چې دا بیفور ټایم وشو او په دې بنیاد باندې دا چې بیا وروسته چم غاونډم پته ولګي د کوم چې دیوال په دیوال غاونډیان چې خپل دغه به غورونه په دې بنیاد ورکول چې دا ماشومه زمان نه ده ان مين وجه دغه دا چې دا وی چې دا ماشومه دا ناجیز ده زمان سر کوم چې درج شوی اف آی آر دی پای کې د قتل مقدمات درج شوی ده مخکې اوس تفتیش تاسو تقریبا کمپلیټ کېدو ولادي نور تاسو پای کې دفعه شاملوي نو یو خدا دې کنه چې لګا دا خو کار چې کوم نه ان ریکارډینګ دی او نور ګور څنګه خپل تفتیش انتهایی مرحله دا چې موږ ټولنه غټه د کوم دغه چې نه 302 دی کنه د سره چې تړلې سوره مطلب جرمونه جوړیږي ان شاء الله هغه وسلم سر داسې کیسونو کې اکثر کنویکشن ریټ ډېر کمی عدالت وجه خی کمزور تفتیش د دې تفتیش وسنګ کی نو دیو خدای چې ماشاءالله موږ خو سینیئر ټیمز دي خپل نگرانی کوم بل دا ده کنه چې په لیګل سایډ باندې چې کومه ډیسټریکټ پروسیکیوشن دی هغه خپل ټیم جوړ کړی تکړه پی پی ګان د ډي پی پی په نگرانی کې دا موږ سره دي موږ نن سارو مې کې میټینګ کړی دی ډیلی بنیاد باندې به د کیس لپاره ان شاء الله زموږ 2 میټینګز وي نو کوشش کوو چې موږ کیس ختیار کو ان شاء الله دا سزا لبوزو د کې موږ سره به د مقامی خلکو کوآپریشن کو ډیره باسانه شي چې چا چونکه دا ماشومه خلکو په تلو لیدلې د سنیمه شپه نه و آلموست تقریبا د ماسپتان موږ لږ مخکې ټایم ډیرو خلکو لیدلې چې د کار سره روانه و نو که هغه خلکو موږ سره کوآپریشن کو شهادت ته تیار شو ان شاء الله زموږ کیس ډیر مضبوط دی کیس دی وکي کنفیشن د ملزم راغی دا غي نه بعد 3 ورځې کسټډي تاسو څه داسې پاتې شې چې هغه پکار دي دې کې په لکه ګوره څنګه تاسو دینه مخکې کوېسچن وکړو نو داسې چل دی چې دا ممکنه ده چې آیا لکه دا خو نه د موږ سره د بېګای رس شوی دی موږ عدالت ته پیش کړو موږ چې کوم موږ ته هغه بیسیک انفارمیشن چې ډي پی او صاحب تاسو ته وایي چې لکه هغه علاقه کې چې کوم د خو بهراس ختمول لپاره دا دغه دی نه بعد به چې کوم دی اوس یقیني خبره ده چې لکه موږ معلومات کوو چې آیا د یوازې او د سره څوک
دی چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دغلته تلو لار ده د کوم او موږ سره دا ډېرې خبرې چې کوم دي انکوېسچنډ دي او کوم چې علی قتل سره هغه برامت شو هغه برآمد شوی هغه د نشاندهي اوس وکړه نه شو نه 154 سرجي دا راته وایي که دغسې ډېر ځناور زموږ په دې معاشره کې ګرځي هغوی د څه پیغام ورکول غواړي چې د پولیس د قانون لاس څومره لوی دی او که هغوی فرض که دغسې څه اراده کوي نو پولیس به څنګه هغوی سره بیا پیش کېږي داس چل دی چې اوسه پورې تاسو به کتلي په 400 کې یا اوورال د پولیسو دا رنګ ملزمان چې کوم دي نو دا د جرم ښکاره کېدو نه او د نیسلو نه بچ شوي نه دي ډېره مننه سر